अस्सलाम वालेकुम ज़ै मरेस तासु गोरे टेक्नो फर्स्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों पर नई वीडियो के पे यूट्यूब के कम लिखना चाहता सर्च करी हुई पर फेसबुक के कम लिखना तासु सर्च करी हुई दोस्तों लका पर स्क्रीन बांधे चाहता उस तखकारी उस दल तक तासु दोस्तों ज़दर खैमो गोरे पर फेसबुक के चिकम लिखना मंग सर्च करी दो दाता उस तखकारी दागा शाम दोस्तों कचर तम लाउड शो यूट्यूब था पर यूट्यूब सर्च के वो गुरु न दल तक टूल लिखना रज़े खगा लिखना च पर यूट्यूब के मंग सर्च करी हुई نو مونږ تاسو څنګه کولای شو چې دا ټول لیکنه ختمه کو پر نوې ویډیو کې همدا طریقه درزده کوم نو کچېرته مو دا طریقه خوښه شوه خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ ورځو همدې طریقې ته هلو دوستانو کله چې تاسو راشئ فیسبوک ته فیسبوک کې به په سرچ اپشن باندې کلیک وکړئ ګورئ دا د سرچ آیکون دی په دې آیکون باندې به کلیک وکړئ په دې باندې کلیک کولو سره بیا دلته کې تاسو ته سی آل اپشن درکوي په سی آل اپشن باندې به کلیک وکړئ دلته کې دوستانو تاسو ته بره لیکي کلیر آل په کلیر آل باندې به کلیک وکړئ بیا دلته کې تاسو ته کلیر آل اپشن درکوي په دې باندې به کلیک وکړئ نو اوس فیسبوک کې ستاسو کومه لیکنه چې سرچ کړې وه هغه ټوله ختمه شوه که چېرته څوک راشي ستاسو فیسبوک په سرچ باندې کلیک وکړي نو ستاسو هغه لیکنه به دلته کې نه ښکاري کومه چې تاسو مخکې په فیسبوک کې سرچ کړې وي ورځو دوهم یوټیوب ته په یوټیوب کې کومه لیکنه چې تاسو سرچ کړې وي هغه تاسو څنګه ختمولی شئ یوټیوب به آن کړئ دوستانو دلته کې به دوستانو تاسو راشئ ستاسو د کم آیکون چې وي په یوټیوب چینل مو وي یا تاسو کم اکاونټ جوړ کړی وي د جیمیل آیکون دلته کې په دې آیکون باندې کلیک وکړئ په دې آیکون باندې کلیک کولو سره بیا به تاسو راشئ په سیټینګ آپشن باندې به کلیک وکړئ په سیټینګ باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې هسټري اینډ پریویسی آپشن تاسو ته درکوي په دې باندې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې تاسو ته وایي ګورئ کلیر سرچ هسټري په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ په دې باندې کلیک کولو سره لاندې بیا تاسو ته وایي کلیر سرچ هسټري په دې باندې به بیا کلیک وکړئ نو اوس چې بیرته تاسو راشئ په یوټیوب سرچ آیکون باندې کلیک وکړئ دلته کې هغه لیکنه چې تاسو سرچ کړې وي هغه به ختم شي یو ځل موږ تاسو یوټیوب اپ کلوز کوو بیا یې ان کوو د ان کولو سره دوستانو موږ تاسو په سرچ آیکون باندې بیرته کلیک کوو نو اوس هغه لیکنه ختمه شوه کومه په یوټیوب کې چې موږ سرچ کړې وه په دې طریقې سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ په یوټیوب یا په فیسبوک کې کومه لیکنه چې تاسو سرچ کړې وي د هغه ختمولو دا طریقه وه نو په دې طریقې سره هغه لیکنه چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره ختمولی شئ نو دوستانو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان